بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم بیماری ولګیدا الله رسول هم بیمار شو زما محترم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو السلام علیک یا رسول الله سلام واچولو زما محترم واغې نه پس د الله د رسول د بیماری تپوس کوي یا رسول الله بیماری څنګه ده و اے جبرائیل دردونه تکلیفونه ډیر زیات شوي دي تکلیف ډیر زیات دی سخته ده راباندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما محترمو تپوس له راغلی او ورته دعا کوي تپوس یې وکړو الله رسول مبارک زما محترمو دا فریاد ورته سناو کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړې په دویمه ورځ بیا راغی السلام علیک یا رسول الله کیفیت څنګه دی الله رسول ورته فرمایي بدن مبارک خراب دی زما عزتمندو طبیعت ناسازه دی تکلیف ډیر زیات دی ای جبرائیل په درېیمه ورځ باندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی ځان سره بله هستي راوسته چې د هغې نوم اسرائیل دی د هغې نوم اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما محترمو 1,00,000 فرشتو سره راغی او هغه داسې فرشتې وي چې د هرې فرشتې سره یو لک فرشتې نورې وي زما محترمو الله رسول د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي ای جبرائیل دا بل سړی څوک دی او یا رسول الله دا اسرائیل دی دا څوک دی دا اسرائیل دی اسرائیل څه کار کوي الله اکبر الله اکبر محمد رسول الله پسې راغلی دی محمد رسول الله روح قبض کولو د پاره الله را لېږلی دی زه اکثریت دا خبره کوم چې هغه هستي د دې دنیا نه تلې ده ای جبرائیل دا اصله راغلی هغه اجازت غواړي السلام علیک یا رسول الله اجازت دی الله رسول جبرائیل طرف ته مخ ور اړی جبرائیل دا څه وایي و یا رسول الله اجازت غواړي تاسو پیدا هستی په کائنات کې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چانم اجازت نه دی اغسته کم پیغمبر نیم اجازت نه دی اغسته دا مقام الله تاسو له درکړی تو اجازت دی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی سلام واچولو او د هغې نه پس زما عزتمند ورته وایي د الله فیصله ده د خپل حبیب سره ملاقات کول غواړم د الله فیصله ده الله رسول داسې خفه شولو داسې ورته ګوري هغې نه پس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته سترګې مبارکې ور اوچتوي ای جبرائیل دا څه وایي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته عرض کوي ای د الله رسوله الله تاسو د ملاقات شوق لري الله اجازت ورکړی دی زما حبیب د دنیا نه راتلل غواړي خورای والا که زما حبیب په دنیا کې پاتې کېدل غواړي نو پرېږده هغې نه پس اجازت یې ورکو زما محترمو د الله د رسول مبارک بدن نه روح پرواز شو پروتی په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا پروتی په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له هوښیار دین له ځان هوښیار کا په هر حال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدن نه روح پرواز شو په کور کې جړا شوله هر طرف ته زما عزتمندو غم دی په دې کې د تسلی اوازونه کېږي هر چاته ډاډ ورکړلی کېږي هر چاته تسلی ورکړلی کېږي وایي دا څوک دي علي رضی الله تعالی عنه فرمایل دا چې کوم آواز راتلو دا هم وپېژندو دا کس څوک و وایي نه که نه دا څوک و وایي دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام زما محترمو چې کله محمد رسول الله یوړو او خخې کړو د پاسې پیتیږي کېښوستې او د هغې د پاسې ډېرې خاورې راواچولې او صحابه را روان دي زما محترمو فاطمه بیبي ګیټ کې ولاړه ده په سلګو ژاړي زما په بابا جان هم خاورې واړولې زما محترمو زما په بابا جان هم خاورې واړولې هغه مبارکه هستي په هغه خاورو کې زما عزتمندو کېښوستلی شوه موږ او تاسو به نه پاتې کېږو یاد ساتئ دا اسرائیل زما استاد د کور میلمه دی یو ورځ به حاضري کوي ای نوجوانانو ای زنانو په کورونو کې با حیا
با پرده په دین مینو مسلمانانو تاسو تم سوال کوم جولۍ درته نیسم قسم پر رب العالمین هغه پټ پټ ګناهونه مخې ته کا چې کوم ګناهونه ما او تا د شپې په تیاره کې کوو ما او تا په بازارونو کې کوو ما او تا په دې موبایل کې څه سرچ کړي دي ای نوجوانه توبه وباسه توبه وباسه آغا کریم الله آغا مهربان الله آغا قدردان الله آغا زبردست الله آغا تا آواز کی یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم مور بچی ته وی پلی پلو والا بل وخت ورشه شابه بل والا د مینې آواز کوي د مور د مینې آواز بسوي هغه د اویاو میندو نصیحت محبت کوونکي خپل بنده ته آواز کوي یا ایوه الانسان یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم هغه کریم رحیم الله نه ته ولې غافل یې هغه الله طرف ته ولې ناراض